دریم ذکر دام د ثوبان رضی اللہ عنہ روایت تے پا صحیح مسلم کی دے امام نسائی راوڑے وی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا دا دقی روایت تے کم چی تیرشوی ذکر کی ما ذکر کرده دے خو دقی ذکر میں مختصر دلتے پورا ذکر دری پیری با استغفر اللہ ہوئی او بیا با دا ہوئی اللہم انت السلام یا اللہ تسلام ذاتی دا اللہ یونم دے السلام یعنی سلامتیا ورکون کے ومنک السلام او سلامتیا استاد طرفنا حاصلی کی تبارکت ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یو شے مبارک دے ذات ستا اے اوچت شان او عزت والا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا دریم ذکر دی دا اللہ نوم دے السلام دی بارکی من خبر کڑے وکل چی من دا اللہ نمونا تفصیلی بیانول نو دا السلام نوم خبر شوید چی اللہ سلامتیا ورکون کے ذات دی مصیبتون نساتون کے دا فتنون نساتون کے روغ صحت ورکون کے امن و امان ورکون کے اسلام وربخون کے طول کارون دا اللہ دی نو ذکر اللہ دے السلام او بعضو صحابہ کرامو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ووری جو اگوی با پا اللہ بانی سلام اچو پا اللہ بے سلام اچو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطوی اللہ خو سلامتیا ورکون کے دی نو باغ بانی سلام اچو وی بدیسی چا اللہم انت السلام یا اللہ تا السلام ذاتی یعنی تا سلامتیا ورکون کے ومنک السلام ستار طرفنا سلامتیا ملاوی طول مخلوق تا صرف انسانا ہوتا نو ہر مخلوق تا سلامتیا اگر دا چار طرفنا ملاوی اگر دا اللہ طرفنا ملاوی اللہ دی منگتا نصیب کی سلامتیا اگر روچت نعمت چا اللہ چاہتا نصیب کی سلامتیا پا دین کی پا بدن کی پا ملک کی پا معاشرہ کی پا قوم کی پا بچو کی پا خزو کی تا اوچت نعمتو ندی اللہ منگ طولو تا دا نعمت نصیب کی او یو اللہ ورکولیش بل سوکی نیش سلامتیا ورکون کی ذات اگا اللہ تا ما یو پیر دا خبر کڑی موا او اسم بیا ذہن ترالا چی کل دا اس دا خبرون چلیگی چی دریاب کی طوفان و زلزلہ راگلی دا باقی دلا سے چلے دا پاکستان باز علاقے دا انڈیا باز علاقے عرب و جزیرت العرب کم باز علاقے خرابی کڑی غص باغا طرف تلے نو علت سخت یر دا و خلقی دا غالقون اویستو و دریاب کی طغیانی راگلی دا دقیقه دریاب پا غاڑا باندی دا عبداللہ شاہ غازی دربار دی کراچی کی نو دقیقه سیب تا چه طویل غاڑی چی دا دریاب سکی لگی راٹین کی برابری کی که دا تغیانی پا دی دریاب که دیر شونو دا شاہ سیب دا درگاہ ولم اوڑی خو پتہ نہیں چی دی خلکو عقل کمزی کے پروت دی یعنی ماوی کن سلامتیا دام سلامتیا غواړي کن که اوس مونږ دا وایي چې یا الله سلامت وساتې دغه علاقو والا مونږ ټول دا وایو نو مونږ وایو یا الله ته وساتې بل څوک یې نه شي ساتلی بل څوک به دا دریاب څه ودرېږي د حکومتونو سره کمې ټکنالوژیانې دي وایي د انګریزانو سره وګوره په هغوی چې د طوفان او سیلاب او زلزله راشي ملکونه ورسره بیا امداد کوي ملکونه ورسره بیا امداد کوي د هغوی ټکنالوژي پکې کار نه کوي ځکه چې سلامتیا ورکوونکی ذات هغه الله دی او سوچ ورته وکړه چې کله یې سلامتیا ورکوله نو یونس علیه السلام یې د مۍ په خېټه کې ساتلی او چې کله یې سلامتیا ورکوله نو د موسی علیه السلام چې کله ماشوم و هغه یې په صندوق کې په دریاب کې ساتلی
او داسې پسې نور ډېرې واقعې چې سلامتي یې ورکوله ابراهیم علیه السلام یې په اور کې روغ رمټ ساتلی نو چې دغه خلکو نه سړی دا سوال وکړي که نه یو پیر هغه چې څوک تېر شوي کال و که هغې نه مخکې کال و نو ته کله تېر شوی کال به و سیلابونه راغلي وو په دې پنجاب کې هم ډېره تباهي کړې وه نو هلته خو دربارونه په نسبت د دې پښتنو د علاقو ډېر دي زمونږ دا دا نه چې ښه دي لکه داسې ویل نه دي په کار چې نشتي هلته هم ښه ګډ کاروبار روان خو هلته هغوی ډېر دي نو په دې چېرته د یو دربار باندې سیلاب راغلی دی او سم پرې راغلی دی او چېرته بیزه غریبه به ولاړه وه نو هغه بیزه یېرېدلې ده د اوبو راوړه نو هغه بیزه قبر ته له پاسه ختلې قبر له پاسه ولاړه او ګیر چاپېره اوبه دي نو اوس دا قبر والا نه دا بیزه د ځان نه کوزولی شي او نه دا اوبه را کمولی شي چې دا خلک بیا د دې دربار له راشي چې دله خو حاجتونه وغواړي نو چې کله حکومت هغه اوبه وچې کړې نو خلک رامات شو چاته بچي غوښتو چا وی غریبي راله ختمه کړه چا وی بیماري یعنې زه حیران یم تا لږ ساعت مخکې دا قبر نه وي دا به څه حال حکومت یعنې اوبه وویستې د هغه ځای نه او هلته حکومت هم اکثر د داسې ځایونو ډېر خیال ساتي که دلته ګډ تجارت روان او بل هغو کې هم داسې کسان چې دغه اعتقاد یي یعنې که دا خلک دې خفه کړو نو دا تخت باچایي د باندې بیا په بل طرف اړوي لکه هغه د ځان نه بیزه نیسي شړلی داسې خو دا چې کله عقل بند شي او د قرآن او حدیث نه لرې شي نن سهار مې د یو مولوي صاحب قصه اورېده هغه بیا خلک ته کلیپ جوړوي د قیسو هغه بوجهیي چې ده وایي دا کتاب کې راغلي دي کتاب کې چې څه کسانو یو پیر او یو مرید نیولي قبضه کړي نو بیا یې د دې مرید نه ګوته کټ کوله نو مرید ورته ووایي دا د مرید زور دی ګوره ورته وی مرید ورته ووایي چې چاړه ماله راکړي وایي چې ګوتې کټ کوله مخکې د چاړه ماله راکړي چاړه یې واخېسته او داسې معمولي دا سر یې ته درکړو د دې ګوتې نه هسې د پوستکي یې ته درکړو وینه روانه شو وایي چې څومره خلک ګیر چاپېره ولاړو د ټولو د ګوتو نه وینې روانې شو او بیا ولې چاړه ورکړه وایي خپله مرضي م ده که ګوته کټ کوئ راشي بیا په خپله وایي وابیان یې نه مني دا ولې پکې دا ټکې وایي چې وابیا دا کیسې نه مني نو دا خو دله والله که ومنم چې د سړي د ګوته پرې کړه او د ټولو نه ګوتې پرې شوې نو هلته دا قیسې دا بزرګان دا دربارونه دا درګاهونه موږ ګورې د دربار او د درګاه عزت کوو خو په دې مرتبه کې چې د انسان د قبر د خیال وساتلی شي په دې قبر به ودرېږي نه دلته به اودسماتي نه کې په دې به کښېنې نه ها وخت په وخت دې قبرونو له زه راځه د دوی دپاره دعاګانې غواړه چې الله یې وبخي دا عزت ته که بې عزتي ده عزت او چې تا د قبر په خوا کې ډول راغستی او پان دې خوله کې پروت وي او چرس او سګرټ لګېدلی دا عزت ته که بې عزتي ده بې عزتي ده که زه مخکینی خبره پیر ملک ته تللی وم نو هلته یو بازار ته ورغلم سامان مې اخیستو نو دغه بازار سره خوا کې بلکل خوا کې د یو بابا غوټ قبر اوس هم داسې کمره وه خلک ورته ولاړ ول په دې کې هغه یو ماشوم منډې کړه ده په هغې له پاسه یې مې چایز وکړې ور وختو ماشوم او دا زنانه ورته ډېر شي نه دې ځینو کې زنانه ډېرې او زنانه ډېر شی د ماشوم ورسره او بیا د زنانه ورماتې شو هغه ماشوم هغه مور و قارید وته بیا هغه ځای صفا دا اوس تاسو د قبر عزت کوئ که بې عزتي کوئ یو دا زنانه داسې را جمع کېده بیا دلته را چغې چغارې بیا دا قبر دومره دنګول بیا په دې باندې د ماشوم دی کار ته وګوره
خو دوی د لاسه کوي. نو دوی د قبرونو اصل کې بې عزتي کوي، عزت یې نه کوي، بې عزتي یې کوي. دلته د سعودي عرب د مقبرې تاسو لیدلي که نه دي؟ لیدلي هم دي که نه؟ دا د قبرونو بې عزتي ده که عزت دی؟ عزت دی. نه څوک دننه ورتلی شي بې اجازته. کمې چې زړې دي هغوی مکمل بندي کړي، نه دلته چرسي کیني په هغې کې، نه پکې غله کیني، نه پکې څوک اودسماتې کیني، اودسماتې ته کیني، نه څوک هلته څاروي لیږي، نه په قبرونو له پاسه څوک ودرېږي، نه په قبرونو څوک کیني، هېڅ هم نشته، امن او امان. او بیا ویره دوی د قبرونو، دوی د قبرونو د عزت نه دي قایل. قبرونو عزت دا دی که نه؟ لاړ شه، تا خو ته چا نه منع کړی، ته چا منع کړی چې مقبرې ته مزه؟ لاړ شه، خو د مقبرې والا نه مه غواړه، د الله نه د دې مقبرې والا دپاره وغواړه چې الله پرې رحم وکړي. غریب به تاله صدر کړي او زه د خاورو ډېرې لاندې. نو ما کاسې د پیغام زما ورسي دغه کسانو ته، څوک چې د عبدالله شاه غازي صاحب معتقدین دي، که چېرته هغه ته ووایو د سیلاب یا د طوفان لږ د کنټرول کې، نو دا چې دغه علاقې والا به په امن او امان شي. تورډیري کې دی څنګه لږ په زور ووایه. وایي چې دغه تورډیري کې چې کوم بابا دی، وایي اگر کس ور روان وي چې بابا نه دانه راختلی چې دی ښه کړي، وایي ما ورته وایي چې دی ده خوا له سره دی، چې دی د من دانې ذمه وار دی. نو بیا دا ورور وایي چې ما دې تپوس وکړي چې من دانه د جوارو که د غنمو؟ وایي چې نه د دې دانې ده چې په سړي راخېږي. نو ما ورته وایي چې من دانه په چا راخېږي؟ دا د خلکو خبرې، دا مشهوره ده. ګوره پلانې وایي د من دانې ذمه وار دی، او پلانې د پلاني کار ذمه وار دی، او پلانې د پلاني کار ذمه وار دی. هغه زمونږ والد صاحب د الله وبخښي، د هغه خوا له یو کس راغلی، هغه دا قیسه کولی وي زمونږ کلي ته څه کسان راغلي وو، داسې ګډوډو ګرځېدو راګرځېدو په کورونو. نو هغه کلي هغه مولوي صاحب ته چا شکایت وکړو، هغه ډېر ښه عقیدې والا سړی و، توحید والا. هغه دا کسان راوغوښتو چې لکه څه چېرې تاسو هر کور ته ورټکوئ او دغه وایي جي موږ بچو ورکولو والی وو، یعنې د بچو ورکولو ذمهواري دا زمونږ په ذمه ده. نو هغه ورته ډېره ناشنا خبره وکړه. وایي هغه ورته داسې کتو کتو وایي چې دا کار خو پخوا د الله نه و، تاسو ته یې کله حواله کړی؟ هغه کاریان وي هغوی ودرېدي. بیا ورته که د نن نه بعد مې دلته ولیدی که نه نو خیر به م دی. دا اوس خبره ده، بچي موږ ورکړو، د من دانې ذمه وار، د پلانې، د هر شي ذمه وار الله دی. ځکه چې د هغه یو نوم څه دی؟ نه مخکې ورځو کې ما وویل چې نه دې کې دا معنی شتي. یو نوم باره کې بل ورځ ما خبره وکړه چې دا هر څه د الله په لاس کې دی او هغه سره مناسب دي. الوکیل خو هغه ورو نه الحي پسې القیوم. القیوم چې د هر څه د دنیا د نظام تدبیر ټول د هغه په لاس کې دی، چې د هغه په لاس کې دی هغه ته یې حواله کړه. خبر رانه اوږده شو خو فایده منه وه، ځکه چې د توحید خبره وه. نو الله سلامتیا ورکوونکی دی.